تازه او بد خبر. د کور او ښار جوړولو وزارت کې ځانمرګي برید 5 کسانو ته مرګ ژوبله اړول ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان رسنیو ته تایید کړه چې نن سخت یو ځانمرګي بریدګر یاد وزارت ته د ننوتلو پر مهال چاودنه رامنځته کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې دغه بریدګر غوښتل یاد وزارت ته ننوځي چې اصلي هدف ته تر رسېدو وړاندې د طالبانو امنیتي مسؤلینو له منځه وړی دی. نوموړي زیاته کړې چې په دې چاودنه کې د ځانمرګي په ګډون 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع هم ویلي چې بریدګر هدف ته د رسېدو مخکې له منځه وړل شوې ده. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر در بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.